د زلمی خلیزاد لخوا افغانانو ته غټ پیغور. دا چې زلمی خلیزاد افغانانو ته تازه څه پیغور ورکړی، جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زلمی خلیزاد وایي افغانان متحد نه دي، ګینې دا حال به یې نه درلود. د افغان سولې لپاره د امریکا مخکني ځانګړي استازي ویلي د اسلامي امارات واکمني مثبت او منفي اړخونه دواړه لري او په دې اړه ژر قضاوت کول سم کار نه دی. هغه ویلي ښه اړخ یې دا دی چې افغان وژنه کمه شوه چې امریکا او افغانان دواړه له جګړې ستړي شوي وو. هغه زیاته کړې دا نظر زه دردوم چې ګینې د افغانستان دننه وضعیت ښه نه دی او په وینا یې خلک بېلابېل نظرونه لري او که متحد وای دا حال به یې نه وو. نوموړي همداراز ویلي عمومي عفوه اعلان شوې د تیر حکومت مشران د بیرته کابل ته ستانه شي. وایي که دوی فکر کوي چې امریکا به یو ځل بیا پر افغانستان برید وکړي او د دوی ساتنې لپاره به خپل پوځیان واستوي، دا ناسمه ده او موده یې پای ته رسېدلې ده. هغه د تیر حکومت له چارواکو غوښتي چې پخپله کابل ته لاړ شي او هلته له طالبانو سره په اساسي قانون او ټول شموله حکومت خبرې وکړي. تاسو د زلمی خلیزاد دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له بلتیاوو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې.